अस्सलाम वालेकुम ستړي مشي هر کله څنګه ملګرو ټیک ټاک هټ فټ جوړ تکړه خوشاله ګړندی برلندی ساسو ملګری خان افضل کوچا کول وي تاسو ټول مینوال ته د مینې خلوص نه ډک پک سلامونه نیکی هلي ستړي مشي احترامات فرزونی پروګرام کلیوال لنګونو کې زه تاسو ملګری خان افضل کوچا کول او د نور کله بشاندې موږ سره درې ملګری به نور هم وي یعنی کې موږ ټوټل درې کسان امید ساتم د پاک رب نه چې هفته به ډېره زیاته زبردسته تېره شوي ډېر ملګري به ستړي ستومانه تلي د ټیسټ نه دا که ستړو ستومانه ته به یم چې ځان له کاوې پخېږئ ولې چې ټیسټ ډېر زیات سخت و کومو کورونو کې چې شوي نن ودونه یعنې کې خادیانې سنتونه فنکشنونه د چا سالګري وي نو هغه ټولو ته وایم چې مبارک هم شه ودونه او سالګري هر یو خوشحالۍ او تلم الله په زندګو کې دغه شانې خوشحالۍ راوله سره زمونږه ټیم ستاسو ډېر نه ځایه کومه غواړم چې دا دوه ملګري زما چې کوم دي خوا کې را سره ناست هغې هم خپله انټرو وکړي نو اولنی مایک ورکو اوزګارې ترور ته چې هغه هم پکې څه وایي ډېر د وختري څه ناستې ده یا بچې ټولو ته مې سلامونه دي او نیکې ښځې دې زوی وایم چې چلته دي نن خو مې ډېر پرې سر درد دی زوی دا ملا مې ماته ده خو بیا هم درته سلامونه کومه زویه او زویه امید د رب نه ساتمه چې هفته به م ښه په غټو نرورجو کې تېره شوي زویه ای بچې دا خوزګاره ترور ورته تاسو ته په خپله خانې کاکا ډېر زه ستړي مشې ورکلی ویم چې په دې زړو ډکو تاسو له رالم زوی ډېر راته ګران وی او بچې زما خو د دې اوزګارې ترور خو هفته ټوله د اتوار ورځ په ودونو کې تېره شي سهار نه تر ماښامه پورې به شرطه لوړ چینار ته خېږي او چې کوم خوا لوګې خېږي موږ ورپسې ځو پروګرام هماغه شانې تاسو دپاره به پکې موږ راوړو لطیفې او ګانې خبرونه مزاحیه چې کوم هغه به موږ هم راوړو ستاسو دپاره خو نن چې کوم کسان ډېر زیات ستړي شوي نو هغې ته یم چې خیر د ځان له لږې لږې کافې پخېږي هغه اوس کوي تاسو به ستوماني بیخي ختمه شي او دې ټایم کې موږ سره په ټیکنیک مرستیال چې کوم دي هغه صابر او توصیف چې کوم دي هغه ناست موږ سره ټیکنیک مرستیال دي زموږ اواز چې تر تاسو در رسوي نو دا د چا کمالات دي اوس پته نه لګي چې ستاسو ټلیفون به نن یا میلاویږي یا نه د ټلیفون نمبر 651503 651503 باندې ملګرو بالکل تاسو راتلی شئ ټرای پې وکړئ که چېرته میلاو شي نو څه پته لګي السلام علیکم یو ځلې بیا هر کلی ملګرو څنګه ټیک وئ ښه وئ تکړه وئ خوشحاله ګړندي برلندي وئ ټیون کړی تاسو دې ټیم کې ریډیو دلبر 400 او تاسو ملګری خان افضل کوچکوال وي تاسو ټولو مینهوالو ته ستړي مشي هر کلی دې ټیم کې څوک را روان دي 400 د هغوی ته هم ستړي مشي او څوک چې په روان دي نو هغې ته هم په مخه مو ګلونه که تاسو مونږ چېرته د یوټیوب چې باندې کتل غواړئ نو هغه به تاسو لاړ شئ ریډیو دلبر آر جه ګروپ ته او د بیل بټن به سبسکرایب کوئ او به وښئ بیل بټن او تاسو دا زموږ چینل سبسکرایب کوئ نو ملګرو په دې به ستاسو نه څه پیسې نه دي بلکې چې زموږ کوم نوي پروګرامونه هغه به تاسو ته راځي زموږ د آر جه چې کوم پروګرامونه دي هغه به تاسو ګورئ نو تاسو به لاړ شئ ریډیو دلبر آر جه ګروپ ته او بیا به تاسو سبسکرایب کړئ زموږ چینل او د بیل بټن به ووهئ تاسو به بیا زموږ نوي پروګرامونه چې کوم نوي راځي هغه به تاسو کتلی شئ ښه بچې خبرې خو دې ډېرې زیاتې خوږې او مزېدارې وکړې اوس موږ دې اوزګارې ترور ته لږ پرېږده چې موږ هم پکې خپل منځ کې لږه ګیته ولګو بس چې راغلې او بس ته لاندې وتې خبرو ته کړه پکړه موږ هم لږ پرېږده بچیا ولې نه خانې کاکا تاسو خو زموږ مشران وایي موږ وایو چې تاسو موږ سره خبرې وکړئ وایي زویه درشه د سر کبر دې ورک شه درته د وختي رښتا لګې به زویم چې ته به پکې موږ ته موقع راکړې نن دې میک ته بس ځان سیټ کړی دی موږ ته پکې زویاړ له موقع نه راکړې ولې نه اوزګارې ترور دا راته ووایه چې نن ورځ دې څنګه تېره شوله کم ځای ته پکې لاړلې کم وایي بچیا
سهار نه راغلی یم دلته ټسته ناست یم او ناست یم ستا دین مله د خپلو نمسو سره راغلی یم او بس دقه دې ټکه نه ماښام شو زویه بس رالم خپل دې خوږو اورېدونکو ته ما ویل چې دا پروګرام به م ورته وکړم او بیا سر به دې څه خوږوم هغه د ډولکي مار والا ګولۍ مې اچولي وه شین کاغذ والا نه دی خو ډېر ګډوډ یم ملګرو مشران یې داسې چې لږه شان سوماني بیا راشي نو بیا به خامخا هغه د شین کاغذ والا ګولۍ چې نوم یې ناله وه پروګرام کې نن د ټلیفون خامخا چېرته څه مسله ښکاري ځکه چې ستاسو کال بیک موږ ته نه راځي څه وجه به وي خو چې بس کله ناکله پکې داسې چې کله به ستاسو ټلیفون نه میلاوېږي او کله به ورته موږ نه میلاوېږو کله به راته تاسو نه میلاوېږي دا خو د ژوند یو داسې دستور دی زویه نو موږ به نن خپل منځ کې خبرې مبرې وکړو تاسو به ترې خوندونه والئ خیر یې زویه که نن ستاسو ټلیفونونه ونه شي او نن مې ډېره اخم موضوع دا راوړې وه زویه لکه ما خو زه به د خپلو اورېدونکو نه تپوس وکړم ورځ هم د اتوار تېره شوې ده بل اتوار له به چې کوم نوي ودونه د خلکو شوي د چا به ومې پوره کېږي څوک به بل اتوار له ودونه کوي ښه بل اتوار له به یې ومه پوره کېږي خو بچیه ډېر مې په دې زړه باندې خوښ شو ما ویل چې د اورېدونکو نه به هم تپوس وکړم نو اوسګار ترور بس هسې م واده کړی یم چې دې نه به تپوس وکړم چې دا خبره راته ټولې طریقې خانه که دا تاسو پته زه وکم اوسګار ترور لکه اکثر کوم ناویانې چې کومي هغه را واده شي او دا ورځي اکثر دا خلک چې راوړي روټۍ راوړي او دا موږ ورته انګڼ به ویو کنه نو دا پاغه کې ناستي نه کار کوي نه روزګار کوي د دې خبره شته وای بچې د نانو خبرو کې ګوتې مه وهه خو دا ناوې چې ناست یو ټکم نه کوي نو دا اکثر په کور کې دا اسخر چې کومې ډېر سر دماغه وي نو هغه په یو شي کې وایي مالګه کمه ده او بل کې زیاته ده او بس دې خبرو ته دې ناوې غوږ ایښی نو بس زویه بس دې تر دقه شانې بس هغې ته پته ولګي چې د سخر مې یا مرچکۍ خوښ دی یا یې پکې نه دی خوښ چې پیکس کې یا نس کې نور خو پکې څه نشته زویه نه اوسګار ترور دا خبره خو دې صحیح ده که نه چې ټک کار نه کوي په کټ کې ناستي او زما هم دغه سوچ و که نه زه یم چې دا به دا وایي چې دا اسخر مې لکه مرچکۍ په دغه کې تلکاري کې څومره خوښوي په چیو کې به چیني څومره خوښوي نو دې ټولو خبرو ته دې غوږ ایښی چې هغه کله کور ته هغه د ومې لاړ شي واپس راشي نو هغې هغه سوچ مکمل سیټ کړي هغه خپل کور حالات تېر شي چې هلته څنګه چې پخوي دلته څنګه روټۍ پخوي بس بیا هغه چې کوم د سخر کور شي د حقې په ترتیب باندې روانې یعنې کې همدا قشان دي ملګرو که چېرته ټلیفون کول غواړئ ټلیفون نمبر 651503 باندې تاسو موږ سره راتلی شئ زه غواړم یو ښکلې غونډه کې ټریک تاسو ته وچلوم او بیا ټریک پسې چې موږ کوم پیروډي کړي هغه به تاسو ته وږم نو اول دغه ټریک سیټ ته ځو السلام علیکم ستړي مې شهرکلي ملګرو یو ځلې بیا ما که تاسو ته هله وشي ګانا چې کومه وه د هغې پیروډي موږ جوړه کړې وه نو ما غوښتل چې هغه تاسو ته وږم او زموږ څه پې وحید افتاب صاحب چې کوم دی هغه ډېره زیاته مینه کړې وه نو غواړم چې هغه تاسو ته اول ډالۍ کړم تیر مې تش 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 کوشا یار 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 تیر مې تش 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 کوشا یار 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 لس روپۍ به درکم که ډاکټن یا ټرالی کې ځي یو وروره چینچی کې ځي های ډېر مې تش 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 کوشا یار 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 دوه منه د خېټه دا څلور منه هډوکي دي څه در څه پنډوکي دي های ډېر مې تش 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 کوشا یار 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 کور کې راته پروت دي څه څیزونه د پخلي راوړه السلام علیکم ستړي مې چې هرې کلې یو ځلې بیا ستاسو ملګرو پروګرام کې کلیوال رنګونه او ستاسو ملګری خان افضل کوشي ما د فن په دنیا کې بېتاجه بادشاه او ستاسو وړوکی غونډه کې رور خان افضل کوچکوال یا بچیا دا موږ درته څه ګناه کړې دا موږ هم پکې یادوه خانې کاکا تاسو خو هغه خپله ګیته به جاري ساتئ ورکه ما چې کومه د واده موضوع ویلې وه یا بچیا تا خو موضوع ویلې وه خو دا یو مې درته ډېر زیات ریکویسټ ورته څوک وایي که څوک ورته هره خبره وایي زوی یو چې په دې جنجونې کې وایي نو په دې موټرو کې بار ته مروځئ دا ګډېدل مډېدل دا هلکان چې کوي دا مه کوئ زوی خدای مکې تاسو به خوږ شئ او چې تاسو یو قسم نه وایي نو بیا به زما پروګرام څوک اوري دا سره زما مینه ده ما د خپلو لمسو سره دومره مینه ده بچیا چې یو قسم په پروګرام کې نه یا هسې څوک خوږي یا چا خپه تړلی یا چا لاس تړلی بچیا دا خو په ما نه پیرزو کېږي زه وایم چې ټول روغ رامټ خوشحاله کړندې وایي او زما په شان صحتمند او تکړه وایي زویانو دا خو به تاسو ډېر ښه
وایي زما هم پکې یاده وه چې ختمه ده د هغه خو مې لږ دا مخې ته شو بیا نن به په ټېلیفون باندې خلک ډېرې ګوتې ووایي خو ویم ملا ووایي دا نه کېږي ځکه چې نن په پته نه لګي زوی چې په لاین کې څه فرق راغلی دی که الله یې ټیک کړي نو خدای که قشاندوي سته خفه شي وایي زه خفه کېږم ولې چې دا ماته نه ویلي چې ستا میک بند دی او لاین دی اپ دی وایي بیا زه هم خشم سبق مبق مې نه دی ویلی خو دې تاسو مې لږ وخت تېر کړو په لاین باندې اپ او په ان باندې پوه شوم زویه ګورو موږ ویلو د واده د اومې ورځې پورې چې کومه ناوې ناستې نو هغه د څه وجې نه ناستې او د کور د ماحول خبرې چې کومې نو هغه په خپل مایند کې راولي او وایي چې لکه د کور خلک څنګه دی او چې خان لالا مې پکې تریخ دی که نه او یو پکې هغه ګړینګې شاندین هغه چاته سم نه وایي بچی دا زما په شان سرتیزه پکې دا خو ډېر دی ته خو جینۍ خبرې مه کوه اوسګارې قسم مې په خدای تا ته خو اوس ډانګ نیسمه وایي زه موږ ته داسې ویلي چې ما ته ډانګ نیسي نن داسې په تندي باندې سپجاو دي ما ته به دې په وخت ویلې وې زه به نه راتلې او د پروګرام نه په جاړه حاجي کړم که د الله دي چې دا ډوډۍ ډنګ مه ورکوه موږ په جګړه باندې دلته پکې ډوډۍ ډنګه ډیچکې د اوسګارې تر او د خاني کاکا نن جګړه ده الله دې پکې خیر واچي هغه خپل سولې مولا ورکو ینه کې دغه یادګل تعالی شاه خبره ته ډېره رایاده شوه دا سولې ولري دوی وایي زه یادګل راته مه یادوه بس ورانه سوي مې ده اوس خو مې دي یو پروګرام هم راسره رانلې زوی مخکې به ما ته په خرګاډي کې راتلو ډېر ښه سړی دی تېر یو څو نومونه چې کوم دي هغه زه ویل غواړم چې زه یې ووایم او ډېر خلک به په تمه وي چې زموږ نومونه ولې ونه ویل شو د کوچکي نه موږ یادوي نیازعلي کوچکوال ایان علي سفیان علي کشف او زوفاشا چې کوم دی هغه موږ یادوي د کوچکي نه بل هم یو میسج د ظاهرګل استاد چې کوم دی هغه د ټیم کې ناستې پروګرام اوري ورسره خپل واړه غونډه کې بچنګان دي بلاول او سنان دی د مومنت ایجنسۍ نه موږ یادوي سایرا او سیمه د شفقدر نه موږ یادوي سادیه یو چې پروګرام ډېر زیات خري او ستا اواز بیخي زما د نه په شان دی وایي زه نن خو مې په دې مازغه و 12 بجې دی ته چې د نه په شان دی خو چې دغه زما خپل خوري کنه زوی دی دا اواز زما په شان دی راغلی دی زما خو بس بیا د قیمه د عرفات انت په سکرین باندې نه ښکاري زه وایي چې داري ډودي محمد موږ یادوي د فضل آباد کالوشانه احسان موږ یادوي د سربن نه ورسره سلیمان ماما خپل واړه بچي جمعه رحمان ماما موږ یادوي ډېر وخت پس د جندي فول نه او وایي چې پروګرام ډېر زیات زبردست دی خپل واړه بچنګیان نومان او وایي چې زما وړه غونډه کې لور شام راسره ناستې او پروګرام اوري وایي زه شمیل وي ښځه شي او نومان بچی ډېر دي سړی شله دي نیک عمل او صالح وي که زویه میل ماما پکې نن رانلو د رحمانشاه کلي نه پته نه لګي چې نمبر یې نه میلادېږي که بیزي دی رحمانشاه کلي نه مونږ یادوي مکمل شاه عرف کامل ماما او کرامت شاه او نعیم شاه ورسره ناست دي فضل مونږ یادوي د کوډو کلي نه فضل ستړی مه شي وایي زویه نن خو به ډېر ستړی کوداله مې څه په وږه لیدلې وه نوره خبره نه کوم زویه وایي زویه نن خو مې دا دماغ ډېر کړپه کړوپه یو خو زویه وایي دا لمسۍ رانه ننوتې غوټې رانه 2 نیمې بجې چې شی ورته وایي زویه وایي بچې خال ته یې رانه دننه کړې وه هغه ټسټ یې اخیستو پته نه لګي چې شی ورته یې غوټې 4 بجې راویستو زه ورته بار په لمر غوړېدلې اجوی ډېر مې مالغو کار نه کول ته مې ځان بیا د ډولکي مار ګولۍ راواخېسته خو اوس ښی به د خیره سره نو غواړم زوی یو ګانا ځکه چې نن پکې ټیلیفونونه ډېر زیات کم دي ما خو په ټول پروګرام کې زویه یوه ګانا پرې کوله السلام علیکم یو ځلې بیا هر کلی ملګرو څنګه ټیک یې تکړه خوشحاله ګلندي یې پروګرام تاسو اورئ کلیوال رنګونو کې زه یوازې نه بلکې ما سره 2 کسان نور خو هغه د کیمرې په شاته سیټ باندې صابر بھائی بیا هم کیمره لګولې ده چې موږ پروګرام یوټیوب له ورکو نو ملګرو که چېرته تاسو په یوټیوب باندې زموږ دا پروګرام کتل غواړئ نو لاړ به شئ ریډیو دلبر آرجه ګروپ به سبسکرایب کړئ او د بیل بټن به ووهئ تاسو به بیا زموږ نوي پروګرامونه چې کوم روان دي هغه به تاسو اورئ اوس بیا زموږ دا شکلونه به هم پکې بیا سیکي دا د اردو اټه او پنج چې کوم دی دا به هم سیکئ نو اوسګارې ترور وختي ته خبره کوله د ودونو باره کې لکه ما وویل چې کوم کسان د هفته تېره کړي د ودونو والا ناویانې بیبیګانې چې کومې دي نو هغې د هفته تېرې شي او په دغه شان ټک روزګار نه کوي په ګټ کې بار ناسي مرته وله تولۍ خوره کړي
خو همدغه خواخیانې به وي چې بیا وایي سر دې د دې ورک شي ګز جبه ورسره ده که خدای ویلي بچه بالکل ما د تبې خبره دې وکړه اول یې ورته د کینخا پوتولیانې خورې کړې یو څو ورځې پس ورته وایي چې غوټه ګز جبه ورسره